محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د 195 څخه بیا تر 198 پورې د آل عمران د سورت دغه ما تلاوت کړ. دا اوله برخه چې د دې ربط د ما قبل سره د فاستجاب لهم دغه ځای چې شروع شي بیا تر د حسن الثواب پورې تر دغه ځای چې د آیات پرس د دې ربط د ما قبل سره دادي. په ما قبل کې کچیر استشفایات وي الته د هغو خلقو د دعا او بیان د کوم خلقو د هغه خلقو چې هغو په دلایل عقلیو کې هم تفکر کړی وو. دلایل عقلیه او چې مخکې بیان شي و چې ان فی خلق السماوات واختلاف الليل چې دا یو د اسمانو د مزکو پیدا کولو جوړول چې الله کړی و، بل دا د شپې او د ورځې اختلاف چې دا خو هم دلایل و د الله تعالی د وحدانیت چې الله په پیژندلی وي. دوی د خپل دماغ په دغه کې مصروف کړی و. بل بیا یو دلیل نقلی و هغه بیا د انبیاء علیهم السلام دعوت او شور کاوه و دغه کې هم دماغ متوجه کړی. نو امید انبیاء په قول کړی و، امید خپل ځان کار اخستی په دغه دلایل عقلی او کې فکر وهالی د دغه خلقو. نو نتیجه خې ایمان او د دغه مؤمنینو هغه 15 سوال او چې پرون موږ بیان کړ دغه سوالونه ذکر شوی و. په دې اوس کې چې موږ تلاوت کړ په دې کې د هغو سوالو د فاره الله تعالی هغه قبلونه ذکر کوي چې د هغو د سوالونه ما قبول کړ او علت هم شي چې علاوه د قبول علت چې شول ما ځنه قبول کړ د سوالونه. نو کدا هیڅ خلاصه د خبرې ده چې په تیرو سبق کې هغه کسانو چې خپل دماغ زغلول په دلایل عقلیو کې هم په دلایل نقلیو کې هم نقلیه هغه بولی چې نبیانو مشترک نقل کړي د الله د طرفه څخه خیرات ویلي خبره راته کړي. په دغه کې دماغ زغلول په عقلی دلایل کې په د جهان کې دماغ زغلول نو خپل رب پیژندلی چې دا واحد ذات شریک نه لري. بیا نو ورسته بره دغه رب څخه خواستونه غوښتي د هغه خواستو قبلونه اعلان بیانې چې ما دا ځنه قبول کړ او دلیل هم بیانې چې ولې مې ځنه قبول کړل. نو دا فرمایي الله فاکوي فاستجاب نو قبلونه وکړل لهم د دوی د پار ربهم رب د دوی
نو د دالو د هم ترمنځ چې دلته دعا کښېږده فاستجاب قبلونه وکړه لهم یعنې لدعائهم د دوی دعا هغه غوښتنې لره قبلونه وکړه چا وکړه ربهم رب د دوی دا یې هغه استجابت ذکر کوي چې د دوی دعا ما قبول کړه چې تېرې سوي وي هغه دعاګانې یې ګرده ولې سبب یې څه شي و انی لا اغضع یو خو ان دی هغه چې موږ ناسبه مصدریه یې سببیه بولو دا بل نی خو چې دی هغه بل ضمیر د متکلم سي مشرط دی ان چې د دې جهته څخه چې نی ما د ان سببیه دی وسه هغه سبب د قبلونی د شي چې ولې مې قبول کړ ان د جهته د دې چې نی زچم علاوه لا اغضع زن زائع کوم عمل عامل د هیڅ عمل کوونکی منکم څخه چې ارڅوک چې زما د پاره عمل کی علاوه دا زما عادت کی زه د چا عمل نه ضایع کوم فرق دلته نه دی ورکړی چې عامل یې د الله د پاره عمل کی علاوه زما د عادت دغه چې راغلی دی چې زه د چا عمل نه ضایع کوم چې پر ما د چا شور کړي معنی دی چې ښه عمل وکړي او چې بیا الله پاک دغه بدله ورله ورنکړي علاوه یا نو چې زه ښه نه ضایع کوم نو چې دی غواړي هغه ورسره کوم نو خو دا مې عادت شو نو دا سبب ذکر کړي چې ولې قبول وکړي الله خو عادت مې دغه دی نو خو دې باید قبول وکړم ان د دې جاته ما قبلونه وکړه چې نیزه لا اغضع زن ضایع کوم نه عبس عمل عامل د هیڅ عمل کوونکی منکم څخه من ذکر او انثى دغه عمل کوونکی نو من ذکر د نر د قسمت څخه او انثى که د ښځې د قسمت څخه فرق دا نه لري نو بعضکم من بعض نو دا ولې د نرو د ښځې فرق نشته چې د هر یو عمل نه ضایع کړي هر یو ته خپل عمل مطابق ثواب ورلره ورکړي الله یوازې وایي بعضکم بعضې استیس چې دي من بعض دا د نورو بعضو څخه دي جز د نورو بعضو دي ولې اول د واره چې حضرت حوا رضی الله عنها ده دا د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه نه ده پیدا خو د هغه څخه خلق غیر سوی ده وروسته بیا دا نور نارینه بیا ګرده د ښځې د نسه نه راوځي نو خو ګویا ښځه د نر جز د نر د ښځې جز دي خو دغسې هغه موږ ته په پښتو وایي سر اخښلي و بخښلي دي یو د یوه څه پیدا دي بل د بله یو د یوه څه پیدا دي بل د بله نو الله وایي چې دا په خلق کې یو د یوه جز یاست یو تر بله په ثواب کې مو هم زه فرق نه کوم چې د هغه د عمل ثواب ورکوم نه ضایع کوم د بل د هم نه ضایع کوم نو دا ځای ته چې اوس راورسېدلو نو د دې آیت کریمه یو شان نزول هم دی هغه د ام سلمه رضی الله عنها روایت کوي دا وایي چې ما و نبی علیه السلام ټوله ما ول انی اسمع الله یذکر الرجال فی الهجره ولا یذکر النساء چې زه د الله تعالی دا کلام ته چې ګورم اورم بس دا نارینه ډېر ذکر کوي که د هجرت خبرې مهاجرین ذکر کوي مهاجرات لږ وایي پکښې کې نو دغه رقم که نور عمل دی که د مسلینو دی که د زکات ورکوونکو دی که د روژه کوونکو دی دا نه په قرآن شریف کې سره دورې ویسته کې یادې موږ نو څه کړي دي خو موږ دې هم یادې کې الله عز وجل دغه آیات نازل کړي چې الله پاک خو ما هغه نر اصل دی په عمل کې په جزا ورکولو کې زه فرق نه کوم چې دا نر دی دا ښځه ده چې تاسو ته زړه لږ شي چې زه نه یم یاده کړې ما مطلب ثواب نه راته راکړي په دغه شان نزول یم کېدای شي چې باور دی الله دغه نازل کړي چې نو زه عمل د عمل کوونکي نه ضایع کوم څخه من ذکر او انثى کدا نری کدا ښځې ولې بعضکم من بعض خو بعضې استیس د بعضو څخه جز دي نو چې یو تر بل سره جز سره یو شی سواس د ثواب ورکولو کې موږ هم فرق نه کوو د دې څه به څوک دا استنباط نه کوي چې موږ د بل سره جز پروا نه لرو ښځه به علاوه دغسې لباس کې راوځي لکه نر هغه شیان به بیرته الله ورجلا کړي دي وایي د عمل په اعتبار په ثواب کې فرق نه سره دی ثواب ګورده تعالی سویا ورکوم کنه که عمل ښځه کوي که نر کوي زکات که نر ورکوي که ښځه ورکوي الله تعالی ځینې قبلي ثواب ورله ورکوي پس یو نو پر دغه قانون چې الله ذکر کوي چې ما د دې دعاوې ولې قبولې کړلې د دغه نیکانو خلکو خو قانون یې کښېښه چې الله زما عادت ته دی چې د چا عمل نه ضایع کوم پر دې اوس یو تفریع کوي یو څو عمله ذکر کوي دغه عملونه چې چا کړي دي الله ته ګوره زه څنګه بدله ورله کوم تاسې ورته وګورئ فالذین نو پس هغه کسان هاجرو چې دی هجرت کړي هجرت دې ته ویل کېږي چې سړی خپل کور خپل جایداد خپل کور ښار هغه وطن اکلي دا پرېږدي ولاړ شي د غیر علاقې ته وایي پردیسو پلانوي د بل پردیسو وطن باندې اوسېږي که ته نو سیاحت وکړي په مزو پسې بدللی الله ورسره ذکر کوي چې یا مزو والا نه واخرجوا من دیارهم
و اخرجو چې دوی ایستل کړه سوي من دیارهم د خپلو کلو و ښارو څخه دوی د خپلو کورو څخه په زور ایستل کړه سوي دي پر یوه خونه نړولې ده پر بله دیوال نړولی دي د بلې باغ ورکنټو کپر کړی دي د بل ټپیان ورته پراته دي د دغه وجه دی تللی دي داسې نه دی چې هغه په سیاحت باندې تللی دي په تجارت باندې تللی دي بارواده خو کور وطن پرېښي دي الله وایه چې هجرت یې کړی دا هجرت هغه رقم دی چې بل دغه ته مجبوره کړی دي د ښې ورځې نه دی راغورځېدلی معنا ده چې خپل عیال پرېښي دي یا خپل قریبان پرېږدي خپل هغه ټاټوب وي خپله کوڅه خو د سړي یادېږي چې اکشنۍ پکښې کلي سوي هغه خلک ګرده پېژني چې ورسې هغه خلک اوس هم دونه ستا سره خوشامد کړي دونه محبت کړي چې د دې خلکو سره 50 کاله تېر کړي سړی دې لا نه بولي چې دی یم یو څوک دی که نه دی چې دلته وځي نه نه وځي او هغه خلک چې ته په هر رقم د خلکو پر چا باندې په هره پیره لړله هر څونه مسکین و دربدره یو محبت قلبي در سره لري نو دا چې دی پرېږدي دا په زور خلکو په پرېښي دي دغسې الله وایي دا یو دوه و اوذو فی سبیلي نه یوازې دا چې دی ایستل کړه سوي دي د کوره څخه په زور و اوذو دی زیرول کړه سوي دي فی سبیل زما په لاره کې چا ښکنځل ورته کړي دي چا یې دین ته سپکاوی کړی دی چا یې ناموس ته سپکاوی کړي دا زیرونه ورکول سوی ده دغسې و اوذو او دوی په رنګارنګ زیرونو زیرو سوي دي فی سبیل زما په لاره کې د دین د خاطر بل څلرم کار یې چې دی وقاتلو او دوی جنګ هم کړی دی دوی نو داسې نه و چې یوازې راوتې هلته بل په ویرو نه دی نو خدای چې زه دې مجبوره کړم دم پر راړولی بار هلته قتل هم کړی دی خلک یې هم وژلي دي وقاتلو او دوی جهاد کړی دی جنګ یې کړی دی وقتلو دوی پسې وژل کړه سوي هم دي یا یې پلار تللی دی یا یې ورور تللی دی یا یو پکښې کې ټپې دي خو کیسه ورته پېښه د قتل په خاندان کې ورته پېښ دی لأکفرنه نو دغه دی الله خپل عادت ښکاره کوي چې هغه کسان چې دغه کارونه یې کړي زما عادت دغه و چې مالزي عمل نه ضایع کوم د دې بدله څنګه ورکوم لأکفرن زه خامخا رجوم عنهم د دوی څخه سیئاتهم هغه ګناوې و بدۍ د دوی الله وایي زه نو بیا دغسې ورسره کوم چې دوی سره دا کارونه وسوه دا اعمال خو ما مخکې ویله چې ما الله اغضیع عمل عامل د هېڅ عمل کوونکي عمل نه ضایع کوم د دې بدله ته ساده ولیده چې الله وایي زه د ده ګناوې رجوم کړي ام دي د دوژخ مستحق یې پلا ځان ګرځولي دي د ګناو د وجې الله وایي چې دا کارونه نو بیا وکړه بیا یې ګناوې وررژوم ولادخلن یوازې دا بدله نه ورکوم چې ګناوې یې رجوم ولادخلن خامخا زه داخلوم هم دوی چاته جنات و هغه باغو ته تجری چې بهیږي من تحتها لاندې تر دوی الانهار ولې داسې باغو ته پسې ور داخلومه معنا چې مړه سي و جنتو ته بیا هم یو جنت نه جنات باغونه دي رقم داسې باغونه دي نو کېدای شي خبرې ته تاسې متوجه یاست دلته دا چې بهیږي من تحتها لاندې تر دوی تر باغ لاندې چې نو ولې بهیږي معنا د مځکې په نغمو کې بهیږي نو دا چې په نغمو کې نه دي دلته نو دا تحت و د ها تر منځ چې دي مفسرین رحمت الله علیهم یو مضاف دي ځینې مفسرین وایي من تحت اشجارها تر درختو یې را لاندې دي دا نه معنی چې د ګرده باغ لاندې دي معنا دلته په مځکه کې دننه داسې نغمونه دي پکښې کې بهیږي یا تر درختو لاندې د تحت و د ها تر منځ اشجار او یا دا رقم دي تر هغه لاندې قصور کښېږدي من تحت قصورها لاندې تر بنګلویه خلک نه وایي د فلاني سړي د کور مخ ته یو شایي واله بهیږي دا رقم اوبه دي داسې دي نو دغه چې اوبه دي اوبه غټ نعمت دي په دا جنت کې الله پاک ورسره ذکر کوي چې در درختو لاندې د الله چې ورسې ولې پکښې کې بهیږي یوه واله ده والم نه د انهار ام جمع کړی دي جنات ام جمع دي باغونه دي ولی دي خلاص دا غټ نعمت چې الله ذکر کوي نو دا در چا لاندې من تحتها یا لاندې تر اشجارها د دې جنتو یا من تحت لاندې قصور تر بنګلوها د دې جنتو په دې جنتو کې خو بنګلي ام دي د کورو مختم دا ولی ورته بهیږي دا چې دي ثوابا دا ثواب بدله ده دا ثوابان چې دی مفعول مطلق دی الله وی لأثيبن لك مخکې چې ذکر کړل اکفرن ولا ادخلن چې د رجوم او داخلوم خامخه ولا اثيبن او ز ثواب ورکم هم ودیته ثوابا ثواب ورکول دا دی من عند الله د الله د نزالاوی د الله د نزا دغه ورکومه چې د دې سره دغه عملونه سیوي چې د خپل هجرت او اخراج د دیار او زیرول د الله په لار کې په خلکو په خبرو په تانو باندې نه لکه د ځینې کسان چې هغه ځای خو دې مردار کې وسدا
دا ځای مردار اوس ورته اجازه مرداري د وجه راغلم چې هغه ځای ما مردار. نو دا چې دې ته د زیرونه په خلو ام خلکو ور کړی ده او جهاد یې ملته کړی دی او په دې کې قتل کړی سوی دی چې دغه سي الله دا درې بدلې ذکر کړي او کفرانه دا یو ولا ادخلنا دا دوا دا بل د ثوابانه سره دی خاطر ولا اثيبن او زه دې ته خامخا ثواب کوم ثوابا ثواب دای مفعول مطلق من عند الله د نزد الله. وسنه چې د دې د پاره چې عوام په خبره سر خلاص کې هغه په تقدیر څه پیږي چې الاثيبن هغه ته ثوابا دانو ثواب ورکول دي من عند الله د نزد څخه د الله. خلاصه د ترجمه عبارت ده. فساله فرمای والله عنده حسن الثواب. والله الا پاک چې دی عنده پنيز ده حسن الثواب هغه شایسته ثواب دی. علاوه زنه شایسته بدلی خلقو تور کوم. دا حسن اصلي کو صفت او ثواب ته مضاف شوی الثواب الحسن. دا الله پاک په وړاندې نیک شایسته ثواب چې الله پاک یې ودی خلقو تور لرو کې دا یو نمونه الله تعالی راته پیش کړل. نو د دې آیت کریمه مضمون ته څه وسدا کوي چې الله پاک په دې آیت فقط هغه خلقو چې دعای ذکر سوی دغه قبلونه نو معلومه چې سوی ده کنه د الله قبول یې کړی ولی می قبول کړی خو عادت شریفه می دغه رقم دی چې د چا عمل د ضایع کوم. یو نمونه د تفریح په توګه پر پیش کړی چې دغه چې څوک دغه کارونه وکړي زه څوک کار کوم د ګناوي رجوم جنت ته داخلوم بیا دا ثواب خامخا ورکوم او د الله تعالی په وړاندې ډیر ښایسته ثوابونه دي. فسید لا یغرنک تقلب الذین د دې ربط چې بیا دې د ما قبل سره دادي چې په دې مخ کې آیات کې دا اوس مجوه په دې کې د مؤمنانو تکلیف ذکر شو کسته چې په یاد جهاد دی هغه اخراج دی یارو څخه دی هجرت دی نور زیرونی دی د بل وجل خو اسانه کار نه دي چې تا وجنه خو اسانه کار نه دي. دا تکلیفونه ذکر کړ او دغه تکلیفو انجام نو هم ذکر کړي چې الله ورزه بیا دغه صفه پای کې ورسره کوم چې ګناوي بیني جنت به داخلي الله تعالی بشه نعمتونه وکي. اوس بیا په داراتونکو آیاتو کې الله تعالی د کافرانو هغه عیش عیاشي ذکر کوي مګر بد انجام ذکر کوي چې د عیاشي او د جراحتو په پای کې بیا کوکر لرینو په پای کې چې بیا دی یو دغه یو مالا په پسید د عذابو مالا دریادو بیا دغه عذابونه په پسید. نو مؤمن به د چاو د نعمتو ته نه ګوري د کافر چې یاره دې سره کم نعمتونه لري د دې شان ظلم دغه رقم دي. قرطبي په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې ځینو مؤمنانو به دغه سوال ورل موږ پر الله پاک ایمان هم لرو زموږ سره دغه څه کوي ولاکه په نس مارسي وږي ګردمر چې سار به پیدا کړم ما شام باندې کوي ما شام خو بیا به دوی ورځ نور وژور ته ګرځي ته دا کفار ته وګوره سره مخانه دي سره ټانه کړی دي دا سره کم راحتونه دي او د الله تعالی نه شکر هم کوي کافر لا امن شرکم د الله سره دروري دي. دغه بچاو چا مؤمنانو کوي چې د الله د صنع عجیب ده زموږ سره هغه څه کوي چې ایمان و پر اوري د جند لپاره جنگي د دې سره هغه رقم کوي چې د الله تعالی دین په ایماله کړی دي. پیژ په خبره باندې دغه نو ګوره الله پاک ورته ذکر کوي چې د دې دغه شایسته ژوند دا په پای کې بد انجام لري. ستاده د تکلیف ژوند چې دی په پای کې ښه انجام لري نو ته د ژوند ته مګوره چې داسې ژوند ما ام پیدا کړی دغه ژوند پای خراب دي. نو دې فرمای لا یغرن خمخاج نه خطاباش کتا ای مخاطبه اصلي خو خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجع عام امتی ګر تسجل نه خطاباش تقلبو ګرځیدل را ګرځیدل تللورا تلل معنا تګورا تګ دا چې تاسو نه خطابه شي الذين د هغه کسانو کفرو چې دي کافرانه په بلاد په شارو کم تقلب کم تګرا تګ یا د تجارت د پاره چې په خبرېږي هانګ کانګ ته تللی دي چې په خبرېږي کاناډا ته تللی دي په خبرېږي پلانې ځای ته تللی دي دا یا د تجارت لپاره یا د سیاحت لپاره یا لکه دغه اوس د اوس وخت خبري اعلان ځینې نه دي نو چې خبر سي خلیلزاد چیرې دي په قطر کې دي ما شامل ته سال برای په شوروي کې چې په خبر سي په لندن کې دي دا خو سیاحت ته تیار ورته ولاړ د مځکې پر کړه باندې راګرځي دوه ولارس الته ولارس سړی ته څه ملي وکړي خو د مځکې او کله نه دی پاتې چې دی ورغلین دغه تقلب چې دی الله دغه تسترګې مکه جوه دغه ته امید مکه چې دغه جنو خدای ما ته راکي لا یغرن خمخاج نه خطا باسی کتا تقلب ګرځیدل را ګرځیدل د چاته ګرځیدل الذين د هغه کسانو کفرو چې دي کافران سیوی دي دا ګرځیدل دا چکر وهل د دې چیرکی فل بلاد په شارو دا کده تجارت په باندې باندې ماول کوي د سیاحت په باندې باندې کوي کې د خبريالي او ډیپلوماټي په باندې باندې کوي په دغه باندې ته مورته دغه کې دا ما کوله ولی متاع قليل علاوه متاع دا منفعت دی قلیل بخلر
نو دی به څو عمر پر دا دنیا باندې وګرځي؟ خو 14 کاله چې دی ګرځي پر دا دنیا باندې، هلته ولاړ شه ځي، خو لږ دی په مقابله کې د چا؟ په مقابله کې د آخرت. ولې الله وایي ثم بیا دا خو متاع قلیل دی. متاع دا منفعت شي ته ویل کېږي چې سړی ګټه پر اخلي. دا منفعت او فایده د قلیل بیخي لږ یو څو کاله ده. ثم ورس مأواهم ځای د اوسېدو د دی جهنم او دوزخ دی. خو بد انجام یې دغه دی. نو ظاهره خو ښایسته ښه ژوند دی چې هر ځای ته ورځي. نو دی خو داسې نه دی چې په تیاري کې د دې ځای ماخستن سپورس هلته چې ورځي باره بنو اریانې چې شپه به چیر کړي، خو هلته باره د دپاره وتاکونه اماده یي، ډوډۍ اماده یي، شرابونه اماده یي، بیا جلا وتا کې د راحت لپاره د هغه ځای چې غورځي لندن ته ځي، خو هلته بیا خلک مخ ته ورته راوتلي. نو دغه کار دی سره روان دی، مګر د ده ځای اصلي چیرې دی؟ جهنم دی. ثم وروسته مأوا ځای د اوسېدو هم د دغو خلکو چې دی چې دا تقلب فی البلاد کوي او کفار دی، جهنم او دوزخ دی. که تا نو دوزخ څه دی؟ نو دوزخ داسې یو ناولده کار نه دی. الله وایي لکه موږ چې څوک چاته وایي چې د زعامت صاحب موږ وایي الله چې زما د سر دښمن دې دا الله نه ورسره کوي. الله وایي دا ډېر بد ځای و، بئس بد دی المهاد دغه آرامګاه. مهاد اصلا د کوشنی د پاره چې هغه مور په هغه د یو صندلې رقم شی دی، دلته ځای ورته جوړ کړي د نرم پوست او تودي چې د آرام مشکله پکې کې خوندي. دغه ته مهاد وای. علاوه دا دغه بد مهاد دی، بد آرامګاه ده. هر څوک چې ورته ورغلی دا د مهاد نه دی لکه هغه مور چې سړی ته تیار کړي. دا د زحمت مهاد دی، د زحمت ته تیرېدو ځای دی، بد پښت. بو بئس بد المهاد دغه آرامګاه چې د جهنم دی. په دغه دوه آیات کې د الله یغرنک او تر دغه ځای په دې کې خمال د کافر د دې دنیا عیش بیان کی او دغه بد انجام بیان کی. نو مؤمن چې ویل چې ته د ارمان په سترګو مور ته ګوره چې کښ زما دغه سي ژوند دی، د دې ژوند چې دی فقط د پایته ته نه معلومیږي. لکه پر سړي چې د پانسي حکم وتلی چې دی به اعدامېږي، بارانو دا یو ته قدر چې ورته پاته د اعدام کې تاریخ قاضي لیکلی چې په پلاني تاریخ پر دغه نه بجوج اعدام شي. یو ته قدر نو دی برکه باور ورمخ کې ورج غوښ ورمخ کې راحت ورته ورمخ کې بار خلک وای راڅ ملي وکړي. خو د در پوسټ سیږي خو چې ورځ تیریږي پر د باندې کړي راتنګیږي زحمت کیږي. دام دغه رقم دی. دغه د ژوند تمنا چا کړی د چې شماتم دغه سورج غوښ را کول لکه دته. نو خلک وای راسه د پر ځای کې د پانسي پر تخته ودرې باندې به درکوم نو پر دې خو نه خسته کیږي. الله دا دغه شیان دي سترګې مور ته اړوي چې دا کیس چې موږ وای پس یو توهم کیږي. هغه توهم دا دی چې نو دغه مؤمن مسلمان دی خو چې په دې دنیا کې دلته ګرځي نو د متاع هم قلیل دی. نو بعد کافر دا ټول متاع قلیل دی، خو یو شپته کاله به اویا کاله به مسلمان نو دلته زر کاله وسیر خدای هم دغه سلر دی. نو دیم هغه رقم دی. یو به د دې سوال د په وکی، بل به د دې سوال که یو کافر دغه ګرد مزه کړي او تقلب کړي په بلاد کې په پای کې بره ایمان راوړي نو دی دوزخ دی. د دې میحات چې دی ام دغه دی د جهنم دی حالت ورلره ورځي. دغه توهم کې کېدای په خبره پويږي چې نه د چیرو دغه دوه آیاتو څخه بستا په ځین کې داراسي که چا تقلب په بلاد کړي دغه د پاره نو دا لازمه ده چې دوزخ ته به الله وایي ادا دې ګرد کړي یا په پای کې کلمه په نصیب سو مؤمن سو هغه ګرد ولاړه خراب سو. وکه عائشه شنه دي کې خو سي ایمان راوړي د اوسه څخه چې دی د جنت مستحق دی، جنت ته ته به واغ چور غلطی ته نه ګوري چې کړي دي شي وای. لکن دون خبره ده یو خبره ده سریات الذين اغكسان اتقوا چې دی بیرېدل ربهم د خپل رب څخه چې د الله څخه و بیریږي دغه تقلب یې کړی کفر یې کړی چې خپل د الله بیره پزړه کې رااله ایمان په نصیب سو. لهم جنات لهم د دې د پاره جناتون جنتون او باغونه دي تجري بيجي من تحتها لاندې تر درختې چې مخ کې مدرته وای یا لاندې تر قصور او بنگلو یې څوک بيج الانهار ولي الته بدا ولي د ام بيج اگر چې د تقلب په بلاد کړی دي مگر خو ورسته بیرته د الله څخه تقوا او بیره کړی د ایمان راوړی دي. نو خالدین بدی به همیشه فيها په دغه جنتو کې نزولا دامل مستعد من عند الله د نزه څخه د الله دغه جنات چې دي هلاکون د جنتو سره کم دي. نزولا دامل مستعد من عند الله د نزه د الله اصلي نزول چې دی و هغه اعزاز ته ویل کیږي چې عمل ما یو ځای تراسي دی وار د ورجر د استلواري ورته برابر کی
هغه غټي مېلمستیا ته لا نه ویل کېږي نه مېلمه سړي ته راسي اول به علي شربت ورته راوړي نو د دې اکرام د هغې پر شربتو ودرېدی پر شربتو خو نه دی خو غرمې ته برای خپل در کور د عادت خلاف یو بلابود شي هم ورته برابر وي که ماښام د لیو تر هغه له یو څه خرڅ ورته کړي نزول هغه وعده واره چې دستي ورته پېښ شي نو څوک به شربت ورته پېښ کړي ساده او څوک به دا رقمې د روح افزا هغې به ورته پېښ کړي څوک به هغه د شیدو والا چې ورسره ګډي هغه به ورته پېښ کړي خو نزول دغه اول واره چې څه کوي الله وایي دا یې مزې نزول دی د جنتونه دا هغه لږ احترام دی د الله سره چې د ده څونه قدر دی هغه بیخي ډېر دی ستا په دماغ کې ولاکه راځي هغه دغونه دی د دغه چا دپاره چې الله ته مراجعه وکړي اگر چې تقلب البلاد یې کړی دی په ښارو کې ګرځېدلی دی نزولا په داسې حال کې چې دغه جنتونه چې دي دا د ده دپاره نزول مېلمستیا ده هغه وار د وار هغه تازه مېلمستیا من عند الله د نزد څخه د الله د الله سره نور ډېر شیان شته وما هغه څه عند الله چې د الله په وړاندې دي لکه د الله تعالی لکه د الله تعالی دا خیر للابرار خیر دا خیر دی بیخي للابرار د پاره دغه نیکانو خلق ابرار چې دی جمع د بر ده یا د بار ده بار نیکوکاره سړي ته ویل کېږي یو البر دی چې الف لام ورسره هغه د الله تعالی نوم دی البر الرؤوف الرحیم البر د الله په اسامیو کې دی یو بر سړی دی بر چې دی هغه د نیکوکاره سړي ته وایي دا سړی بر دی یا دا سړی بار دی بر وچ ته هم ویل کېږي بر و بحر چې ورته ویل کېږي یو بیا بیر دی چې د بې زیر سي نو هغه چې بیا دی نیکۍ ته ویل کېږي یو بیا بور دی بور غنمو ته ویل کېږي ګوره د بیا په فتحه او په کسره په الف لام او په ناجف لام څونه معنی بدلی دغه ابرار چې دی دا جمع د هغه بر د سړی ته ویل کېږي نو د تعالی پاک وایي خیرون دا ګټور دی دا د الله تعالی سره چې کوم نعمتونه دی ته اماده دي چاته للابرار و دغه نیکانو خلقو ته دا ډېر فایدهمند دي نو اوس تر دغه ځایه پورې چې دی دغه تلاوت سوي آیاتونه پوره سوه مضمون یې هم تاسو ته معلوم سو په عین حال کې مؤمن ته دا خبره ورښکاره کړه چې د کافر په ښه ژوند باندې ته به نه دوکه کېږي او ښځو ته دا خبره بیان کړه چې تاسې به مایوسي نه کوئ چې ارګړی ما ولې نه یادوي دا د ښځې نوم دا رقم دی که ستاسې فکر دی دا پښتنو د ادب پخوا د علماو څه زده کړي وو دا دین خو د عربو سره نقل سوی وو دا طرز دا رقم دی په مجلس کې چې یو څوک ښځه یادوي نو مې مردار دی خو مردار نه دی باره د ادب کې به حیا دي کوروالا مې داسې راته ویل دا د کوروالا نوم چې اخلي وایي حیا دي نو داسې خو نه دی چې نوم یې مردار دی مردار نه دی د دې دپاره دا سطر مناسب دی په مجلسو کې باید ډېره دا یاده نه سي الله هم په د قرآن کې ډېره نه یادوي چې ارګړی د دې نوم یاد کړي مګر دا چې نو ثواب ګر سره نه ورکړي هغه الله پاک دلته ورته کښېښول چې قانون مې دا دی چې عمل د هېڅ عامل ولا که ضایع کوم زما سره سته د دې ثواب نو هغه که من ذکرین د نر د قسمه څخه او انثی که د ښځې د قسمه څخه نو دوې خبرې سوې ښځو ته هم تسلي ورلره ورکول سوه مؤمنانو ته د دې خبرې تسلي ورلره ورکول سوه چې ته به د کافر پر ژوند باندې داسې نه کوې چې ارمان پسې کوې چې دا د ده څنګه ښه ژوند هغه د یو څو ورځې پسې وروسته جهنم د ده ټکانه ده هلته به ورځې ستا ژوند که تکلیفي دی په پای کې انجام هغه آخر کار څونه ګټور دی جنت لره ورځې او دا جنت هم ستا مازې هغه تازه هغه لږ په مېلمستیا کې چې لږ شی پېښېږي هغه دی ما عند الله چې د الله تعالی په وړاندې دی هغه بیخي ډېر ګټور شی تا ته اماده دی نو الله عز وجل دې زموږ نصیب کړي دغه چې د الله تعالی په وړاندې د مؤمنانو دپاره شته واخر دعوانا الحمد لله